د افغانستان، بنگلاديش او زیمبابوې ښځینه لوبډلې اوس ټیسټ لوبې هم کولی شي. مهرباني وکړئ په لومړي کې زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. لوګر کرکټ په تل ستاسو په چوپړ کې. د کرکټ نړیوالې شورا ICC په خپله تازه پریکړه کې ویلي دي چې هغه ټولې نارینه لوبډلې چې بشپړ غړیتوب لري د یاد هیوادونو ښځینه لوبډلې هم د نړیوالو یو ورځنیو او ټیسټ لوبو غړیتوب لرلی شي. د ICC د یادې تازه پریکړې وروسته به اوس بنگلاديش، زیمبابوې، افغانستان هغه ښځینه لوبډلې وي چې کولی شي د نورو لوبو ترڅنګ ټیسټ لوبې وکړي. د افغانستان ښځینه لوبډلې که څه هم لا تر اوسه یې نړیوالې لوبې نه دي ترسره کړې، خو له تیرو شاوخوا یو 2 کلونو راهیسې د دې لوبې په جوړولو په چټکۍ کار روان دی. د افغانستان کرکټ بورډ تیر کال د ټولو هیواد ښځینه لوبډلې راغونډې کړې وې او په خپل منځ کې سیالۍ وکړلې چې یو شمېر ته قراردادونه هم ورکړل شول. کرکټ بورډ ویلي وو چې ډېر ژر به ښځینه لوبغاړې له کوم اسلامي بهرني هیواد ته ولیږي تر څو هلته لوبې ترسره کړي. د کرکټ بورډ د یادو خبرو که څه هم ډېر وخت تیر شوی دی، خو تر اوسه پورې بیا د ښځینه لوبډلې په اړه څه تازه معلومات نه دي ورکړل شوي.